چې کله یو قوم په حرامو کې اخته شي، په سود کې او په فحاشیانو کې، نو په دوی کې به بیماریانې عامې شي، په دوی کې به مصیبتونه عام شي. والله هغه بیماریانې موږ ولیدې او واورېدې چې سړي ورته عقل حیران شي چې دا لا کومه بیماري ده. د دې څه وجه ده چې دا بیماریانې مخکې نه یې وسلي. بدامني موږ وینو چې هغه په کوم لیول کې ده، غریبي او فقر موږ وینو چې هغه په کوم لیول کې ده. نو د دې ډېرې وجې کېدی شي، موږ هغه وجې شمارو نه، خو یوه لویه وجه هغه دا ده چې په حرامو کې ډېر خلک اخته دي، ډېر خلک په حرامو کې اخته دي. اوس دغه مقصد او هم او غم دغه دی چې زما پیسې ډېرې شو، لکه حرام یم څه خبره نه ده، ولیاذ بالله. نو دا سوال هغه کس کولی شي چې هغه سره د خپل دین غمي. که د بل سړی به وایي چې زه بېروزګار وم، ما له کار وکړه، ته وایي چې راځه کار له تندرې لګوه، سوال کې تپوس کوي، څه شي تپوس کوي؟ ده په دې سوال کې یو کس ما ته وایي چې دی دا سوال ولې کوي، دې کې څه دي؟ یعنې دا خو ماشوم به هم د دې جواب ورکړي چې دا جایز دي. موږ ورته وایو صبر وکړه، ستا په ذهن کې دین به دومره معمولي چې ماشوم به هم جواب وکړي. مسله دلته دا ده چې دا هغه له قرض ورکړی دی، او قرض چې دی دا احسان کول دي د چا سره. ذکر دی و بدل کې ته په شریعت کې فایده نشي اخیستی، چې فایده دې واخیسته هغه سود دی. نو ما هغه له قرض ورکړی دی، هغه اوس ما ته وایي ته ما سره کار کوه. اشکال درته دا پیدا کېږي که زه د سره کار کومه، زه خو به خپله تنخواه ملم هر سالم، بیا دې ماله دا قرض راکړي، دا ما په قرض باندې فایده ونه اخیسته. تا خو سر داسې وړکوو چې نه، څنګه نه؟ نو خو دغه جواب دې غلط ورکړو. لږ ساعت مخکې ما وایي چې دین دومره معمولي نه دی چې موږ ډایرکټ دی جواب ورکړو، د ډایرکټ سر دې وړکوو چې نه دې کې څه نشته، ورځه پرې. او دې خبرو که هغه عوام دي او که هغه مولیان دي چې بې تحقیقه سړی خبره او جواب کوي، هغه د انسان دین ته او دنیا ته نقصان رسوي. دې کې ډېره د راز خبره ده.